د بریا لپاره زرینې قاعدې: عادتونه بدل کړئ، سم فکر وکړئ او لوی خوبونه ووینئ. آیا کله مو دا فکر کړی چې څنګه ځینې خلک په ژوند کې هر څه ترلاسه کوي چې غواړي؟ دا ټول د عادتونو په بدلون، د هوښیار فکر کولو په تمرین او د لوړ هدفونو ټاکلو پورې اړه لري. نن ورځ خپل ژوند بدل کړئ او خپل خوبونه تعقیب کړئ. بد عادتونه ستاسو پرمختګ ورو کوي، خو ښه عادتونه تاسو ته ځواک او پرمختګ درکوي. د بریا لپاره لومړی ګام دا دی چې خپل عادتونه معاینه کړئ. هغه وختونه معلوم کړئ چې پکې ستاسو انرژي ضایع کیږي، هغه د مثبت تولید لپاره په یو روټین بدل کړئ. یوازې کوچني بدلونونه ستاسو په ورځني ژوند کې لوی اغیزه کولی شي. د منظمۍ او د وخت د مدیریت لپاره کوچني ګامونه واخلئ، لکه د ورځې لپاره یو اسانه پلان جوړول. همدا کوچني عادتونه تاسو د لویو لاسته راوړنو په خوا بیایي. ښه فکر کول او د هوښیارۍ پرېکړې کول ستاسو د بریا اصلي عناصر دي. د مراسمو او فشار څخه وګرځئ او د ستراتیژیکو پرېکړو لپاره خپل ذهن خلاص کړئ. د هوښیار کار کولو لپاره هڅه وکړئ چې ستاسو وخت په مؤثره توګه وکارول شي او د پرلپسې ستونزو د حل لپاره نوې لارې ولټوئ. په هر ګام کې د نتیجې فکر وکړئ. ځان ته ووایئ چې دا پرېکړې ما ته څه ګټه راکوي. په هوښیارو فیصلو او تمرکز سره تاسو کولی شئ خپل د بریا سفر لنډ او اغېزناک کړئ. د لوی خوبونو کتونکي اوسئ، ځکه ستره لاسته راوړنه تل له لوړو ارمانونو څخه زیږېدلې وي. د ځان لپاره لوړې موخې وټاکئ او د خپل هدفونو لپاره د پلان جوړولو جرأت پیدا کړئ. خپل ځان په دې باورمن کړئ چې تاسو لوی کارونه کولو توان لرئ. مشکلات به راځي، خو دا ستاسو د ځانګړتیا د راڅرګندېدو فرصتونه دي، کوم چې تاسو د خپل سفر د دوام لپاره لا پیاوړي کوي. د لویو خوبونو لیدل او د ستر خوځښت پیل کول ستاسو ژوند په حیرانونکي ډول بدلولی شي. تاسو د دې ویډیو په لیدو سره هغه لومړی ګام اخیسته دی چې د بدلون خواته ستاسو هڅې ښیي. اوس وخت دی چې عملي اقدام وکړئ او زرینې قواعد د خپل ورځني ژوند برخه وګرځوئ. عادتونه بدل کړئ، په هوښیارۍ کار وکړئ او په نه منلو شوو هدفونو تمرکز وکړئ. هغه امکانات چې تاسو د ځان لپاره تخلیق کولی شئ بې حده دي او یوازینی شی ستاسو ترمنځ ستاسو خپله ژمنتیا ده. خپله پایله د اوسني تصمیم سره معلوم کړئ. نن ورځ عمل وکړئ او خپل ژوند هغه شان بدل کړئ چې د خپلو خوبونو سره سم وي.